سلامونه او نیک هیلې مو منئ. زه یم سباون. تاسو ګورئ د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل. یو وارې بیا په یو نوي ولاګ کې د بلوڅانو د احتجاج متعلق تاسو ته کوم تازه معلومات چې دي هغه درکوو. که چېرته زموږ چینل مسلسل څارئ نو تاسو به خبر یاست کوم احتجاج چې دی هغه د کوټې او د مستونګ تر مابینځ د بي ان پي کوم مشر چې دی اختر جان منګل د هغوی په مشرۍ کې هلته موجود و او دوی دا اخري بیان یې ورکړی و چې په 6 مارچ له سهار وختي څخه له 9 بجو څخه به دوی دا کوم لانګ مارچ چې دی هغه به د کوټې ښار ته ننباسي او په کوټه ښار کې به خپل کوم احتجاج چې دی هغه کوي. دا احتجاج د هغو کسانو دپاره دا بیا ریپیټیشن کوم چې کوم کسان په اول ځل زموږ دا ویډیو ګوري. دا کوم احتجاج چې دی دا د مارنګ بلوڅ او دغه رقم د هغوی کوم ملګري چې دي بیبي بلوڅ دی، بیبرک په نامه باندې کس دی، صبغت الله شاجي په نامه باندې کس دی او دغه رقم د دوی نور کوم کسان چې نیول سوي دي په احتجاج په توګه. دا احتجاج دوی هغه وخت ونیول سول دا د مارنګ بلوڅ کوم ملګري او مارنګ بلوڅ کله چې دوی په کوټه کې احتجاج کوي او په هغه احتجاج کې بیا کوم کسان چې وو 3 کم کسان چې هغه وژل سوي او دوی له 2 مړو سره په سریاب سړک باندې په کوټه کې احتجاج کوي او حکومت راغلی هغه یې دوی ونیول. بیا وروسته په هغه وخت کې مارنګ بلوڅ نیولي د هغوی یو څو ملګري نیولي له هغه ورو بیا نور کسان هم نیولي دي او دا د نیولو کوم سلسله چې ده هغه په ورو روانه هم ده او دوی کوم پاکستاني کوم حکومت چې دی په خاصه توګه د بلوچستان کوم حکومت چې دی هغه په دې باندې سخت دریځه دی او په دې کې وایي چې کوم کسان چې دی هغه به دوی نیسي چې کوم حالات چې دی هغه خراب نسي او تېره شپه یې هم کسان چې دی هغه یې نیولي دي. دا کوم احتجاج یا کوم لانګ مارچ یو اختر جان منګل سي دا ویلو چې مارنګ بلوڅ د خلاصون لپاره به دوی دا لانګ مارچ کوي له وټ څخه تر کوټې پر لوري باندې به دوی تلو. خو دا کوم تازه کوم حال چې دی د اختر جان منګل کوم پارټۍ چې د هغوی په وینا باندې سهار وختي هلته په غټ شمېر پولیس رسېدلي او د اختر جان منګل د نیولو هڅه یې کوله او د بلوچستان کوم حکومت کوم ویان دی شاهد رند هغه هم په ایکس یا په ټویټر کې دا ویلي دي چې اختر جان منګل چې دی د هغوی د 3 ام پی او تحت کوم پر دوی باندې دی باندې نیول کېږي تر څو په حالات چې دي هغوی کنټرول کړي او کوم بدامني پېښه چې ده هغه ونسي. خو کوم احتجاج کوونکي چې دي یا کوم اختر جان منګل کوم پارټۍ چې دی هغوی یو بیا اعلان وکړی چې دوی به هم هلته ناست وي ولې دوی ته حکومت چې دی هغوی خندقونه پرې کړي دي کانټینرونه یې لګولي دي په غټو لارو باندې او دوی نه پرېږدي چې کوټې ته داخل سي. نو دوی دا اعلان وکړی چې چونکې دوی ته اجازت نشته یا دوی پرېږدي نه نو د بلوڅانو کوم کسان چې دي هغه که په ټول بلوچستان کې چې هر ځای وي هغوی ټولو ته دا امر کړی چې تاسو که هر ځای یاست هغه کوم روډونه چې دي ټول بلوچستان چې دي هغه بند کړئ. نو په دغه رقم په کوټې سریاب سړک هم دا وخت بند دی. هلته د احتجاجي کم کسان چې دي یا مظاهرین چې دي د هغوی او د پولیسو له لوري پر یو بل باندې کوم ډبرې چې دي مظاهرین له لوري هغه ورغورځول کېږي له هغه لوري بیا د ربړ ګولۍ یا بولټ باندې وارونه کېږي او دغه رقم انسو ګیس یا اوښکې بوژونکی کوم ګیس چې دی ټار ګیس په نامه باندې یادي هغه ورغورځول کېږي او هغوی د منتشر کولو پوره هڅه کېږي. او دا وخت کوم حالات چې دي په خیبر وبخي په بلوچستان کې هغه زیات خرابېدو دي. ټول کوم سیمې چې دي هغه دا وخت بندې دي که د کوټې کراچي لویه لاره سي دغه رقم د تفتان لویه لاره سي پنجګور لویه لاره سي دا ټولې لارې دا وخت بند دي. په مختلفو بېلابېلو سیمو کې کوم بلوڅ مظاهرین چې دي هغه راوتلي دي او هېڅ چاته اجازه نشته بې له سوای له امبولانس څخه یو چاته هم د اجازت نه ورکوي چې هغه لاړ سي. او نو دا وخت کوم کوټه چې ده هغه یو رقم بنده ده. یوازې د کوم پنجاب سیمې ته چې کوم لاره تللې ده کوم چې د پښتني کوم سیمې دي یا ضلعې دي هغوی کوم لاره چې ده هغه خلاصه ده. نور څه کوم کوټه چې ده هغه له بلوڅي سیمو څخه په مکمله توګه تقریبا په 100% یا 100% دا بنده ده. هلته هېڅوک تګ راتګ نه سوی کولی. که مسافر چې دی هغه د زیات ستونزو سره مخ دي. که چیرې دا وخت څوک له کوټې څخه
د کراچۍ پر لوري باندې ځي نو شاوخوا 700 کیلومتره یا 950 کیلومتره لاره ده. هغه کس مجبوره دی چې یو وارې به ځي و پنجاب ته، ملتان ته، د هغه ځای څخه به بیا ځي و سیند ته، سکر ته، او دغه رقم بیا بیرته کراچۍ ته راځي او کم سي و بلوچستان بیرته خولایه ده. نو دا کم حالات چې دي هغه زیات په خرابېدو دي. شاوخوا 20 کم کسان چې دي هغه تر دې مهاله پورې نیول سوي دي. مظاهرین چې دي هغه نن نیول سوي دي. د اخترجان کم منګل چې دی هغوی دا ویلي دي چې په سبا څخه به کم بلوچستان چې دی هغه به په مجموعي توګه بندوي او له نن څخه بیا دا کم شروعات چې دی هغه به کیږي. د بي ان پي یا بلوچستان نیشنل پارټي چې کم کسان دي هغوی کم کارکنان چې دي هغه راوتلي دي او ټولې لارې بندي کړي دي. حکومت که څه هم د بلوچستان حکومت چې دی هغه په دې هکله باندې د حکومتي کم کسان چې دي هغه څه نه وایي، یوازې ویان دی د بلوچستان حکومت کم ویان چې دي شاهد رند هغوی په وار وار باندې پریس کانفرنسونه کوي او دغه رقم کم ایکس باندې ټویټر باندې د دې خلاف باندې خپل کم بیانات چې دي هغه ورکوي. په کوټه کې شاوخوا له اختر له دویمې راهیسې کم سیګنل چې دی هغه بند دی. یوازې پرون یو څو ساعته لپاره سیګنل چې و هغه خلاص کړل سوي وو او بیرته بیا بند سو او تر دې مهاله پورې چې کله دا ویډیو مو شوټوو نو تر دې مهاله پورې لا هم کم سیګنل چې دی هغه مکمله توګه یا د انټرنیټ کم سیګنل چې دی هغه په مکمله توګه بند دي او کم حالات چې دي هغه خوندور نه ښکاري. که چیرې دا کم بلوڅان چې دي او د حکومت تر مابین کم شخړه چې دي هغه پسې لا پسې تیزیږي نو کم کسان چې دي خدای مه کړه داسې واقع کیږي. ولې د اخترجان منګل پر لت کې یو ځانمرګی بریدګر هم ولو، هغه هلته تللی و خو خوشبختانه هغه داسې له کم کسان چې ناست وو له هغه څخه لرې وچاودېدی او یوازې هغه بریدګر چې و هغه پکې ووژل سو. له دې ما سوی په روزې په اخري هفته کې یا په اونۍ کې موږ ولیدل د کوټې په ډبل لوډ باندې کم چاودنه چې وه هغه وسوه. 3 کم کسان چې وه هغه پکې ووژل سول او تر درزن زیات کم کسان چې وه هغه پکې زخمیان هم سول. نو کم که چیرې حکومت دا وایي په وار وار وایي چې کم د ترهګریز کم بریدونو چې دي د هغوی امکان شته نو په دې خاطر د اجازت نه ورکوي. خو بل لوري ته کم اخترجان منګل چې دی هغوی بیا د استاذه بیان یې ورکړی و چې دوی کفن له ځان سره راخستی دی یا به دی وژل کېږي او یا به کم مارنګ بلوڅ چې د هغوی کم ملګري چې دي هغه به دی خوشي کوي او دا کم احتجاج چې دی هغه به ختمیږي. نو دا و د نن کم تازه حالات. نوي کم اپډیټ چې راځي هغه تر تاسو پورې به ضرور درسوو. زموږ کم چینل چې دی هغه در سره سبسکرایب کړئ او خپل کم رایې چې دی کم سوال چې دی هغه د کمنټ له لارې تاسو تر موږ پورې را رسولی شئ. ډېره مننه.